ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له پلي چرخي زندانه کوو. د کابل د سرخر پلي زندان زندانیانو د نه خوړو احتساب کړی. احتساب کوونکو ویلي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د له بنده خوشي کړل شي. د دې ترڅنګ دوی په اعدام د محکومو شویو کسانو د بخښل کېدو غوښتنه هم کړې ده. ویل شوي چې یو شمېر زندانیانو لا څو ورځو راهیسې خپلې خولې هم ګنډلې دي. حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې طالبانو سره د بندیانو د خوشي کولو په اړه اختلاف جدي دی. هغه ویلي چې طالبان د 15 بندیانو پر خوشي کولو زیات ټینګار لري. نوموړی وایي چې په یادو کسانو کې یو یې د زنبک څلور لارې د پیښې ترڅنګ د علم ازدیار د زوی پر جنازې د برید او څو نورو مهمو بریدونو عامل دی. ولسمشر محمد اشرف غني د یو پیغام په خپرولو سره ویلي چې له کورونا ناروغۍ څخه د مخنیوي لپاره خلک باید د روغتیایي کارکوونکو سپارښتنو ته پاملرنه وکړي او عملي کړي. هغه له بېوزلو افغانانو سره د مرستې ژمنه هم وکړه. افراسیاب خټک د خیبر پښتونخوا مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک ویلي د امریکا او طالبانو د تړون په لاسلیک افغانستان کې د جګړې جواز ختم شوی. د افغانانو په وژلو دې اوسو کاروبار نه کوي، پیسې دې نه ګټي او ګېډې دې نه پرې مړوي. امرالله صالح د امریکا لخوا له افغانستان سره د کورونا د مخنیوي لپاره د 18 میلیونه ډالري مرستې اعلان وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي هیله لري چې امریکا د مرستې د افغان حکومت په لاس مصرف کړي. نوموړي ټینګار کړی چې امریکا د دا مرستې د انجیوګانو او غیر دولتي مؤسساتو په لاس نه مصرفوي. دا ځکه چې مؤسسې او انجیوګان له دغو پیسو 80% په خپلو فرنیچرو، نمایشي جلساتو او د مشاورې په کارونو او پروپوزلونو مصرفوي. عمران خان د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویرېدلی چې ممکن په کورونا وایرس اخته شوی وي. هغه څو ورځې مخکې د ایدهي خیریه بنسټ له مشر فضل ایدهي سره لیدلي وو. اوس د ایدهي د کورونا معایناتو مثبته پایله ورکړې ده. عبدالله د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سیاسي جوړجاړي لپاره لا هم خپله طرحه منځګړیو ته نه ده سپارلې. ویل کېږي د ځنډ لامل یې د دغې ډلې خپلمنځي اختلافات دي. پاکستان د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د سولې هڅو کې دوی پوره همکاري له افغانستان سره کړې او لا هم کوي او دغه راز حاضر دي چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. وروستی خبر له پکتیا راخلو. پکتیا کې د کورونا تشخیصیه لابراتوار پرانیستل شو. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی وایي چې له نن وروسته به د پکتیا په ګډون د خوست، پکتیکا او غزني ولایتونو د کورونا مشکوکو ناروغانو سمپلونه همدې لابراتوار ته استول کیږي او په نسبتا کم وخت کې به یې پایلې معلومیږي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.